محترم و مسلمانانو، یو شاعر خپل شعر کې دا خبره کړې د عرب چې هر یو شی ته ضایع کې د هغې عوض وي. مثال د انسان اولاد دا نو دې په ځای باندې دا امکان لري چې نور اولاد الله انسان ته ورکړي. انسان دا ښځه الله ته منظور وي، د هغې وقت پوره شي د انسان الله ښځه مړه کړي، ته وایې ښه دي. امکان لري چې الله د انسان ته بله ښځه ورکړي. داسې د دنیا هر یو څیز هغه وایي چې ته ضایع شي د تا نه، نو د هغې عوض او بدله کېدلی شي سوا د یوه ذات نه چې هغه الله ده. که هغه د چا نه ضایع شي د هغې عوض او بدله بیا نه میلاوېږي، د هغې بدیل بیا نه میلاوېږي چې خیر ده که الله میلاو نشي نو بل اله شته، نه داسې بیا نشي. دا کوم آیتونه چې ما تلاوت کړلو او مقصد هم دا د ورونو چې د الله رب العالمین محبت د الله نه وغواړو چې الله دې مونږ په زړونو کې راولا. اتا محبت حاصلول یا الله د هغې اسباب چې دي مونږ ته آسانه کړه. د سورۃ بقره د آیات کې الله رب العالمین تقابل ذکر کړی دی د دوو ډلو. یو هغه انسانان دي چې هغه د الله نه علاوه نور معبودان نور مددگار نیولې دي او د هغوی سره مینه کوي، داسې مینه سره کوي لکه د الله په شانتي مینه. الله فرمایي ومن الناس، بعض د خلکو نه داسې شته دومره ناپوه او جاهلان د عقل نه خلاص خلک یتخذ من دون الله اندادا، د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي، نور د عبادت او د ندا لایق بل څو ګرځولي دي او د هغې د پاسه یحبونهم کحب الله، سره مینه هم کوي د هغوی سره. څرنګه مینه؟ کحب الله، لکه د الله د مینې په شان دی. لکه د الله سره مینه ده نو داسې د هغې په شان دی مینه دی. غیر الله سره من دون الله سره د هغوی سره هم داسې مینه ده. خدا یو قسم خلک دي، دې مقابل کې الله رب العالمین خوش نصیبه او خيار خلک دانا خلک ذکر کړی دي. الله فرمایي والذین آمنوا، هغه خلک چې هغوی کې ایمان شته ده، اشد حبا لله، هغوی د الله په مینه کې ډېر زیات سخت او کلک دي. د هغوی مینه څنګه د دنیا سره ده، د دنیا د اسبابو سره ده، د کار کروندې سره او د نورو څیزونو سره ده شته ده، خو اشد حبا لله د هغوی مینه د الله سره ډېره زیاته سخته ده. کلکه مینه د هغوی د ټولو نه زیاته مینه هغه د الله رب العالمین سره ده. الله رب العالمین فرمایي دا د الله نه چې نور معبودان نیولې دي، ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب، دا ظالمان خلق کله چې د قیامت ورشي نو بیا به پوه شي. په دو خبرو باندې به مازغه کلاو شي. نل کوي ته ډېر څه وایې منیم نه اوریم نه ځانم نه پوهوي، ځانم غافل کړی ده. خو په قیامت په ورځ باندې به دا ظالمان په دو غټو خبرو باندې پوه شي. اولنۍ خبره کومه ده؟ ان القوة لله جميعا، په دې خبره باندې پوه شي چې طاقتونه ټول د الله رب العالمین سره دي، د ټولو طاقتونو محور او منبع د الله رب العالمین ذات ده. په دې باندې به پوه شي، د الله قوت به وپېژني. دا نن چې د الله مقام د محبت د مقام د عبادت نورو ته ورکړی د وجه دا د دې خلکو د الله طاقت نه ده پېژندلی. نو قرآن کې الله رب العالمین دا بار بار فرمایلی وما قدر الله حق قدره، دې خلکو د الله لایق قدر نه ده کړی. صحیح ده قدر به څه ناسه کړی وي،
خو څنګه چې د الله قدر پکار داسې قدر نه ده کړی د الله چې څنګه قدر پکار داسې قدر نه ده کړی نو په یو دې مسئلې باندې به د دې خلکو دماغ خولاو شي چې وان القوة لله جميعا ټول طاقتونه د الله سره دي او دویم په دې مسئلې باندې چې وان الله شدید العذاب الله ګور ډېر سخت عذاب ورکوي دلته د ډېر څه ذکر کوي نو پاغه باندې دماغ نه کولاوي خو چې کله هغه ته لاړ شي نو بیا به پوه شي وا دا خو د ټولو قوتونو حقدار الله رب العالمین دا په دې باندې پوه شي چې الله خو ډېر سخت عذاب ورکوونکی نورونو ګوره دی کې الله تقابل د مؤمنانو او د مؤمنانو نه سوا د کافرانو د هغوی تقابل دا ذکر کړی چې کافر هغه د الله په شان د محبت غیر الله سره کوي او مؤمن د هغه د ټولو نه سخته محبت کلک محبت هغه د الله رب العالمین سره مقصد میں دا ورونو چې الله رب العالمین سوال وکړي چې یا الله د تا محبت په دې زړه کې راولي الله یا الله موږ د دل او دماغ د تا محبت ته کولاو کړي